بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو چې دی په 14مه ویډیو باندې سټارټ اخلو. اصلا 14مه ویډیو کې به موږ چې دی په دې باندې بحث کوو. 13 ورځ مو کې یاد چې موږ چې دی په مارکیټ په برخه باندې موږ خبرې کړې وې چې مارکیټ څه شی دی او څنګه پکې موږ اخیستل او خرڅول کولی شو. بل خبره چې دی زیاتره شاګردان د دې پوښتنه کوي چې دغه د بای او د سیل د دې معامله څنګه ده. تاسو له ما ګورې په تیر ویډیو کې دا تشریح کړې وه. تاسو هم چې دی په کله چې تاسو فیوچر ته راشئ، په فیوچر کې تاسو دوه قسمه تجارت کولی شئ چې یو ته ویل کېږي بای یعنې لانګ او بل چې دی سیل یعنې شارټ. د دې نه اصلي مطلب دا دی چې بای مطلب دا دی چې بازار به برځي او سیل نه مطلب دا دی چې بازار یعنې شارټ لنډ به ځي یعنې لاندې به ځي ښکته ځي. که چیرته بازار ښکته روان و تاسو د بای پورې اړه کار مه لرئ، تاسو به چې دی د سیل دلته به راځئ، د سیل نه به استفاده کوئ. په سیل کې به بازار ښکته ځي، تاسو مطلب تاسو په اتیا شپږ اتیا کې واغسته پر اگزامپل او بازار همداسې ټیټ لاړل اویا ته لاړلو. دا چې څومره ټیټ ځي هغومره به تاسو ته ګټه کوي ځکه تاسو سر کې تاسو په سیل باندې کلیک کړې وه. خو ولې که بازار مطلب په اتیا او دی کې اوس روان او دا بازار نور هم داسې مطلب سلو ته ورسېدلو نو طبعا تاسو به دې وختونو کې بای اخیستی وي او بای به تاسو له ګټه کوي. اوس راځم دغلته مهم پوینټ دغه ځای کې دی. دلته ګورئ دغه نقطه کې دی ټي پی چې دی اصلا څه شی دی او اس ال څه شی دی. دا مې مخکې څه تشریح کړي خو دې ته متوجه اوسېږئ. ټي پی معنا ټیک پروفیټ دی، اصلا ګټه اخیستل دی، او اس ال چې دی مطلب سټاپ لوز دی. زه راځم په همدې کلیک کوم. داسې دلته چې راغللی کوشش به کوئ دې اپشن ته مه ځئ. دا څنګ کې چې پوزیشن ټي پی او اس ال د دې ته لاړ شئ، په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړم ما ته به دغسې راشي. اوس ما سټپ لوز ورکړی دی، دلته وګورئ دا مې سټپ لوز دی. دا ټي پی چې دی دا اصلا د ټیک پروفیټ د دې شارټ کټ دی او اس ال چې دی اصلا د دې شارټ کټ دی. وګورئ دلته لیکلي سټپ لوز او دلته لیکلي ټیک پروفیټ. د ټیک پروفیټ مطلب دا ده، د دې مطلب دا دی چې تاسو کله مارکیټ دې ځای ته ورسېده بس ما ته یې ګټه باید وشي. دې ځای کې به زه ګټه اخلمه، زما د دلته بس مارکیټ کلوز شي او دلته به زه ګټه کوم. په همدې نقطه کې چې تاسو دلته څه لیکلی دي. او سټاپ لوز چې دی سټاپ لوز نه مطلب دا دی چې کله که بازار ښکته لاړ شي یعنې مطلب ما چې هر رقم که پر اخیستی که ښکته اخیستی خو چې کله سټاپ لوز ته لاړلو یعنې بازار داسې حالت ته لاړل چې زما هلته نور تاوان. تاسو ګورئ ما دلته دومره اندازه ورکړی دی خو دغه اندازه چې کله د مارکیټ 1.4 ته راورسېدلو نو دا چې نورم زما به چې دی به دې ته چې راورسېده دا به ما ته بازار کلوز کړي، دلته به بند کړي او زه به څومره تاوان وکړم 0.8 روپۍ یعنې سنټه به زه تاوان وکړم. خو ولې احیانا امکان لري د بازار نورم ټیټ لاړ شي، خو ولې که نورم ټیټ تللو نو دا به نور مطلب که نورم تاوان پکې کوم دې ته به ما نه پرېږدي. نو په دې خاطر چې دی زه به دا تاسو ګورئ په هر ټریډ کې کوشش کوئ سټاپ لوز حتما ورکوئ. سټاپ لوز ځکه چې دا تاسو د ډیر تاوان نه ساتي، دا تاسو لیکویډیشن نه ساتي. لیکویډیشن کې مې درته خبرې کړې چې لیکویډیشن مطلب دا چې ستاسو سرمایه سوری کېږي، چې مطلب سرمایه مو سوری شوله څومره پیسې چې تاسو په مطلب په هغه فیوچر کې لرودلې په هغه فیوچر والټ کې هغه ټولې پیسې به درنه لاړې شي او هغه به تاوان شي. ځکه دا بازار مطلب دا چې دا به بیا ښکته خوشې اوسېږي داسې. بله خبره دغه دوه اپشنو ته وګورئ. دلته یو چې د انټري پرایس لیکلی دی، دې ځای ته به متوجه اوسېږي. ښه دلته دې ځای کې چې دی یو انټري پرایس دی مطلب دا چې زه بازار ته په دې نقطه کې را داخل شوی یم یعنې اتیا اته څلوېښت، خو اوس بازار چې دی په اتیا څلور نوي ته رسېدلی دی. نو دا زما چې دی اصلا اوس دومره چې دی یعنې دا اوس پیله ما ته لیکلي چې مارکیټ پرایس دی، پاس چې دی انټري پرایس دی. نو تاسو اوس دې ځای نه مې دغه کولی شي. دلته به چې دی هغه نقطه ورکوئ چې دلته بازار مطلب دومره تر دې نقطې پورې چې ورسېده ما ته دې ګټه وکړي او که دې ته ورسېده د دې نه د نور لاندې نه ځي بس د دې باید ما ته دې دا کلوز شي. او چې کله مو هر څه دا دغه مې ټریک پروفیټ او چې دی پروفیټ چې دی او ورسره مې چې دی سټاپ لوز ولګولو دلته به کنفرم کار شروع کړي او دا به ځان سره کنفرم کړي دې ځای کې. او بس تاسو له به چې دی چې کله مو کنفرم ولګېدلو
تاسو به ګورئ دغه ځای کې به تاسو ته چې دی دلته به دغه راشي، دلته به ذخیره شي. ګورئ ما سټاپ لوز ټاکلی دی خو ولې ټیک پروفیټ مې نه دی ټاکلی. تاسو راځئ ټیک پروفیټ یې ورته ټاکم داسې. اوس به راشم په پوزیشن باندې به کلیک وکړم. پوزیشن کې ما خو یو اتیا دغه په سټاپ لوز کې مې خبره ورکړې ده داسې چې دی یو اتیا داسې دلته ګورئ یو اتیا دا مې په سټاپ لوز کې ورکړی دی، خو زه ټیک پروفیټ کې دلته څه لیکم ورته یم چې کله بازار دا خو ما شارټ اخیستی دی. ګورئ دلته ماته معلومات راکوي په ځای کې چې دی دا وګورئ مالته چې دی لس ایکس مې ساتلی مطلب لیوریج مې لس دی او ال ټي سي مې په یو اس ډي ټي اخیستی پروفیچوال مې اخیستی دلته شارټ مې اخیستی یعنې مطلب دا چې بازار باید لاندې لاړ شي نو زه په ګټه کې راځم. نو زه به دلته ورکوم داسې چې کله بازار چې دی پر اگزامپل اتیا او پر اگزامپل 9 ته ورسېدل خبر 9 ته ورسېدله 9 ته دې ته ورسېدله نو ما ته چې کله بازار 9 ته ورسېدلو ما ته به دومره ګټه وکړي. دا شین علامه چې ورکړې دا د ګټې ده نو 0.9 یو اس ډي ټي به ما ته ګټه وکړي. او که چیرته بازار چې دی خلاف لاړلو د مارکیټ نو زه به 80% دغه 80 سنټ تاوان وکم. نو دا پروفیټ دلته به راشي او په کنفرم باندې به کلیک وکړئ نو دا به تاسو حتمن کوم یو ټریډ کوئ هغې ته به دا ورکوي داسې. ګورئ دا ماته کنفرم کیږي دا چې کله کنفرم شلو هلته به ماته ولیکل شي. ګورئ دې ځای کې به اوس ماته دلته را دی راغللی او ګورئ دې نقطې ته وګورئ په 9 کې ماته ټیک پروفیټ ولګولو او چې دی یو اتیا څلور کې ماته په سټاپ لوز باندې مطلب دی دغه وکړه دلته باته بازار کټ کوي بندی به راته. بله خبره دې ځای کې ما تاسو له مخکې خبره کړې ده دلته مارکیټ کلوز چې دی مطلب دا چې مارکیټ کې څه حساب په هماغه نقطه کې ماته کلوز کا. اول خو به تاسو څه کوئ چې کله یو دغه شروع کوئ کوین هم دلته سرچ کې یو کوین د واخیستلو هغې نه پس به ته دا کوین څه کې مطلب دلته په دې نقطه کلیک کې چې څومره اخلي او اوس به ته بازار ګوري چې لانګ یې اخلي که شارټ یې اخلي نو دلته په دې باندې به کلیک کې که شارټ اخلي که لانګ یې اخلي نو هغه چې د واخیستلو تا سره چې دی دغه خلاص شولو پوزیشن خلاص شولو. دا نو چې دی دا لاندې چې موږ سره خلاص شو دې ته پوزیشن ویل کېږي. وګورئ موږ ته دلته پوزیشن یو دانه خلاص کړی خو ولې اوپن آرډرز کې ماته چې دی 2 آرډرې نور راکړي. تاسو راځئ زه دا وګورم ګورئ ماته 2 آرډرې راکړي دي دې کې یو چې دی موږ سره وګورئ دی د بای دی دا لومړی دغه چې دی ما سره یو دانه تر دې ځای پورې دی وایي چې دی کله چې ال ټي سي چې دی په یو اس ډي ټي باندې تاسو ټیک پروفیټ چې ورکړی دی وایي هغه مو دلته نقطه کې دغه ورکړی دلته انټرنیټ کار پرېغوستلو زه به دا ویډیو لږ سټاپ کوم تر څو انټرنیټ کار مطلب د دې دا دی چې کله چې دی دغه بازار چې دی په دغه دې نرخ ته ورسېږي یعنې مطلب چې دی بازار چې دی یا مساوي شو یا چې دی مطلب دغه د 9 نه چې دی کوچنی شلو نو تاسو له به زه څه کوم دغه کوم یا مطلب یا لوی شو یا مساوي د دې سره شو بس تاسو له به زه بازار کلوز کوم او تاسو له به ټیک پروفیټ یعنې ګټه به تاسو له خپله درکړم. خو ولې که چېرته بازار چې دی دلته لیکلي سټاپ مارکیټ کله سټاپ کوم که چېرته 1.4 نه پورته شو یا دې سره مساوي شلو بس دې ته به زه نور نه پرېږدم تاسو له مارکیټ بس کوم یعنې دلته به یې بندوم نو دی د دې اوپن خو اصلا دا چې کله تا د دې ځای نه چې دی دغه سیستم دې ورته ولګولو بس ته نور د چې دی د خطرې نه ووتلی که ته آفلاین وي که آنلاین وي که هر رقم وي بس دا به تاسو چې کله دې حالاتو ته ورسېدلو باینانس په خپل ارڅ وکړي او دا به چې دی ټیک پروفیټ او ارڅ به یې وخي که چېرته چې دی ټیک پروفیټ ته ورسېدلو ګټه به درکړي که سټاپ لوز ته ورسېدو تا به نورې تاوان نه بچ کړي تا خو هماغه وشپېته مطلب چې دی سنټ تا تاوان په ځان منلی هماغه تاوان به کړې ته به بیا ډېر نشي کولی نو کوشش کوئ دا ورکوئ دا سټاپ لوز او سټاپ او بل چې دی داسې نه چې تاسو دلته لاړ شئ دغه همدې ځای کې یعنې تاسو ټیک پروفیټ او سټاپ لوز مو غلط ورکړي وي غلط هم څنګه ورکړي وي دلته مو چې دی ګټه مطلب دې ته به هم ګورئ چې زه څومره ګټه تاوان ګټه کوم څومره تاوان کوم دې ته باید پام کوئ یا داسې نه چې تاسو ټیک پروفیټ مو د چې دی د سټاپ لوز نه مخکې وي او ګډوډ حساب نه فکر باید وکړئ ځکه زه دومره باندې مې اخیستی دی لکه مطلب د 4 او د 6 ترمنځ زه مطلب ټریډ کوم یا پر اگزامپل د 10 او د 2 ترمنځ زه ټریډ کوم خو طبعا زه باید چې دی سټاپ لوز باید چې دی 2 وټاکم ځکه د 2 نه باید ښکته لاړ نه شي او زما ته باید ګټه په 10 کې راکړل شي خو طبعا بازار باید چې دی د 10 او 2 ترمنځ اوسېږي یا به مطلب 3 یا به 8 9 دې ځای پورې به رسېدلی اوسېږي مطلب 6 به اوسېږي پر اگزامپل د بازار داسې به نه کېږي چې ته بازار و 6 کې روان دی او ستا چې دی سټاپ لوز دی ورته چې دی په پر اگزامپل 5 کې ولګول د دې 10 په ځای باندې مطلب تا 5 ولګول او بازار چېرته روان دی 6 کې دی نه داسې نشي کېدلی هلته خو بیا خپل هم بازار بر روان دی او بله کله چې تاسو ګټه کې روان وئ
ګټه کې روان وي تاسو وایئ چې دی اوس فعلا زه 10 سنټه یا مطلب $1 یا $2 زه په ګټه کې روان یم نو دا که زه اوس بند کړم امکان لري دا بازار بیرته ټیټ شي نو ته به په هغه وختونو کې څه کې دغه سټاپ لوز څه دی دا لږ ورجیږوه اوس ګوره تا مطلب چې دی ته انټري شوی په څو کې انټري شوی مطلب په دغه کې ته انټري شوی 8.8 کې ته انټري شوی بازار ډېر ښکته یا مطلب خپل ټپ همداسې ښکته را روان دی ځکه ما شارټ اخیستی باید شارټ لاندې لاړ شي بازار همداسې ښکته را روان دی پر اگزامپل دلته ما 9 ورکړی دی او دا چې د اوس بازار مطلب په 8 کې دی 8 یا مطلب 9 ته رسیدلی دی خو مطلب هغه اندازې دلته ورکړي نو دا مو پسې لږه همداسې دا کوو انشاءالله په دې باندې یو ورځې چې کله کوم سیګنال یې څه دغه هغې کې تاسو ته زه معلومات در کوم اوس صحیح دی بیا نو فقط دې سیکشن ته باید پام ولرئ داسې او دغه پرایس باندې مې خبرې کړل چې لیکویډیشن پرایس دا ډېر خطرناک دی ګور دا اوس هم چې بازار کله 8 ته جګ شلو اوس خو 1 کې روان دی 1 دومره که 8 ته دا دومره جګ شو ځکه ما خو شارټ اخیستی 100 مې اخیستی دی که نه یعنې سور مې اخیستی دی دا چې بازار څومره ښکته ځي او ان تر 8.19 پورې ورسېدلو مطلب دا چې زه لیکویډیټ شولم زما ټوله سرمایه سوری شوله زما چې په فیوچر کې څومره روپۍ دي دا ټولې مې د لاسه ورکړلې دې نکتې ته به پام کوئ سټاپ لوز کوشش کوئ چې داسې نه اوسېږي چې تاسو د اوس 8 کې زه لیکویډیټ کېږم داسې نه چې د 8 نو باید زه زیات جګ لاړ شم یا مطلب چې دی ما 9 ورکړی وي خو طبعا په 8 ته چې رسېږي زه خپله لیکویډیټ کېږم باید ستاسو چې دی سټاپ لوز باید د 8 نه باید مخکې ولګول شي یعنې 15 ورکوئ 2 ورکوئ دغسې باید ورکوئ داسې نه چې 9 ورته ورکوئ ځکه 9 کې خو زه بیخي بیا هلته زه ما شارټ دی هلته چې دی باید زه لیکویډیټ کېږم زما هر څه له منځه ځي ورسره نو دې ته باید ډېر زیات متوجه اوسېږئ او ورسره کلوز دی دا کلوز کې مستقیما تاسو کولی شئ چې دی دا بند کې خو تاسو له یو آپشن درکې مخکې مې تشریح کړي دي څومره اندازه دومره داسې نو په دې ترتیب باندې کنفرم باندې بیا کلیک کوئ او هغې نه پس چې دی اوس دلته بل آپشن چې دی په همدغې مارکیټ کې په دې مارکیټ باندې کلیک کوم کله چې مارکیټ ته لاړلم دلته د لیمټ خبره ده لیمټ کې لکه څنګه چې سپاټ کې مې درته ویلې دي په هماغه ترتیب باندې تاسو اوس مطلب وایه بازار مو ولیدلو پر اگزامپل زه رالم بازار ته راغلم داسې په کینډلو باندې مې کلیک وکړلو داسې چې کله LTC هغه کینډلو ته راغلم زه کینډل دلته مطالعه کوم دې کې ګورم ولا بازار اوس په دې حالت کې دی خو که چیرته بازار چې دی اوس داسې ګورئ نقطه داسې به کلیک وکړئ داسې ګوته به کېدی زه تاسو ته ښیي په پاس ځي کې چې دی په پاس نقطه کې دغلته دې ځای ته ګورئ دلته تاسو د کینډلې های پوزیشن درته ښیي او لو درته ښیي لو کې مطلب دا چې ټیټه نقطه ښیي او های کې پورته نقطه درته ښیي اوس ګورئ بازار په دې حالت کې روان دی نو بازار لږ شانته جګ تللی دی اوس چې دی دلته چې دی دې ځای کې دغه بند شولو ګورئ دلته دواړه کینډلې سر سم تو سم مطلب په دې ترتیب باندې دي نو تاسو بیا دلته به چې دی بازار انشاءالله په دې کې ته بیا خبرې کوم چې تاسو څنګه انالایز یا نه پرایس اکشن باندې څنګه کار کولی شئ ګورئ داسې دا نقطې به معلوموئ دلته به ماته اندازه ښیي چې دا اوس کم رقم حساب مطلب جګ روان دی ټیټ روان دی تاسو به دلته ودرېږئ داسې پاس موږ ته ولیکه های چې دی ګورئ تاسو له مخکې مې چې انتخاب کړی هغه هلته ما ته ولیکه وایي د دې کینډل یا د دې څنګ کې کینډل ته رالم وایي د دې څنګ کې کینډل چې دی د دې اصلا های یعنې جګه نقطه چې دی 1.19 ده او ټیټه چې دی 8.1 ده دلته پاس ماته معلومات راکړل او د دې ځای کې دا دخوا دغلته چې ټایم موږ ته ښیي دې ځای کې دلته ټایم راته ښیي دې ټایم کې موږ ته ښیي چې تاسو به دلته څه وخت ورسېږئ ګوره څه وخت رسېدلی وایي دې کې څه وخت هستی دلته به ماته د دې معلومات راکول کېږي نو تاسو چې کله دا بازار ولیدلو ته وایې چې دی زه دغې نقطې ته راځم دغه پاس نقطه چې دی زه د دې چې دی لکه د دې کینډل چې دی اخري کله 1.50 ته خبره ورسېدله دلته یې ماته واخله شارټ اخلي لانګ اخلي هغه باید تا پورې مربوط اوسېږي نو هغه نقطه باید تاسو چې دی ذهن کې وي 1.50 کې زه وایم چې دا ماته واخله نو د دې لپاره به ته راشي لیمټ په انتخاب کې او په دغه نقطه کې به چې دی ورته دلته USDT اندازه ورکړي چې 1.950 دی نو زه بل ته ورشم اوس نه به اوس خو فعلا چې 1.1 نو اوس چې دی ورته یم که چېرته بازار 1.950 ته ورسېدلو ماته واخله د څومره روپو واخله دا به داسې کش کړي LTC به درته دومره واخلي بیا به ته راشي بازار ته بر اخلي که لاندې اخلي دا خو اوس ما چې دی زه وایم شارټ یې اخلم لنډ یې اخلم نو چې زه لنډ اخلم زه به راشم شارټ ځکه ما خو جګه نقطه ورکړې اوس فعلا په دوو کې دی زه خو داسې نشم کولی چې دی د دوه نه زه په زوره ځان ته تاوان لاړم خو خیر بیا هم بازار به ګوري هغې مطابق په کار کوي دا بیا په سیګنالونو کې داسې استعمال کېږي چې دې پورې سیګنال مطلب تاسو د راغلی دی چې په دې نقطه کې تاسو انټري وکړئ هغه انټري به ورکوئ نور جب کې واچوئ ټلیفون انکله هغې نقطې ته چې ورسېدی خپله اخلي درته نو زه راځم دلته شارټ باندې کلیک کوم داسې
نو راځم په شارټ باندې مې کلیک وکړه ما ته وی فعلا چې دی تا سره یو خوشته دی او بل تا ډېر اندازه انتخاب کړي تا سره پس دلته وګورئ موږ سره چې دی دغه نشته دی پیسې نشته په دې دی کې یوازې کوم پیسې موږ سره چې دي هغه په ټریډ دغه تجارت کې بند دي دلته نو بله خبره دا چې تاسو کولی شئ چې دی په یو اوس دغه یو کوین دی په دې کې زه 2-3 دانې چې دی پوزیشن خلاصولی شم لانګ او شارټ هر چې خلاصوئ یو دانه د خلاص کړی دی بل هم خلاصول شي دا څو دانې خلاصولی شي که دا کوین نه راخلی بل سرچ کې بل کې کولی شي بل دا وګورئ بلا شي دغه دی د هر یو راغستلی شي په دې هر یو کې تاسو پوزیشن خلاصولی شي نو څو دا دانې خلاصولی شي دواړو ته هر یو دا یو پوزیشن دی همداسې تاسو کولی شئ نور پوزیشنونه هم خلاص کړئ او بله خبره بعضې اول وختونو کې چې تاسو یو کوین دغه واخلئ امکان لري هغه زیاتره وخت په تاوان کې رواني خو نه حوصله به کوي ځکه دا چې دی د حوصلې دغه دی یو خو دا چې یو به پکې هرس مطلب خرڅ کېږي به نه چې ولا زه $2 تاوان کوم بلکې دغه ګټه کوم بلکې لسې باید وکړم نه چې هرسي دې پکې وکړه تاوان کې پکې اوس ګورئ زه په 2.1 سنټه زه تاوان کې روان یم خو ولې نه زه باید داسې ونه کړم چې زه دا کلوز کړم حوصله به ورته کوئ ځکه امریکن خپله وایي چې دس از ا فاکینګ ټریډینګ دا لعنتي تجارت دی نو امکان لري چې د ګټه تاوان پکې دواړه مله دي نو دې سره به حوصله به ورته کوئ هغې نه پس به بیا چې دی تاسو له سټاپ لوز لږ جګ وټاکئ خپله چې دی نیکسټ وروسته راځي نو بس همدوی ځای پر درس مو انشاءالله